إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول صلی الله علیه وسلم دا مبارک او خوږ سیرت مونږ بیانو او خبره دا هغه وخت روانه ده چې له رسول صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه دی میلاو شوی او د نبوت نه مخکې د هغه ژوندغه خبر روانه وه. دا خبره مونږ په آخرني بیان کې یا په تیر شوي بیان کې وکړه چې څنګه رسول صلی الله علیه وسلم ورکوالی په بنو سعد کې تیر کو د حلیمې سره. اول ته چې بیا حلیمه پې ویرېده د هغه واقعې د لاسه چې د رسول صلی الله علیه وسلم سینه وڅیرلی شوه، جبریل علیه السلام پسې راغلی نو بیا یې واپس کو مور ته. مور سره یې و تر دې چې هغه ته وفات شوه او بیا د هغې نه بعد پاتې شو عبدالمطلب ته، خپل نیکه ته عبدالمطلب ته منځ کې لاړ نو بیا پاتې شو خپل مهربانه تره ابو طالب ته. او دا خبره مونږ بیانه کړه چې ابو طالب د خپلو زامنو دومره خیال نه ساتو څومره چې د رسول صلی الله علیه وسلم ساتو، ځکه چې پلار ورته وصیت کړی بل د هغه یتیم وراره دی نو د هغې د لاسه به ورسره محبت ډېر کوو. بیا په ورځو کې دغه واقعه راغله چې باران نه کېدو او رسول صلی الله علیه وسلم بوتو د کعبې خواله او الله سبحانه وتعالی باران وکړو. هغه هم موږ واقعه ذکر کړې وه. ابو طالب به چې دی شام ته تو د تجارت لپاره نو د ځان سره رسول صلی الله علیه وسلم بولی. په شام کې یو علاقه ده چې هغې ته بصره ویلی کېږي، یو د عراق بصره د هغه جدا ده، یو د شام د بصره وه. هغه علاقه کې چې دی نو بحیره پیر او راهب سره د هغوی ملاقات شو او هغه د دې خبرې ګویي وکړه چې دا سړی به یا دا ماشوم به سید العالمین او دی به پیغمبري، ځکه چې دغې کوم علامات ما ولیدو نو دغه علامات موږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي، په هغې کې مو ویلي دي او الله دا خبره بیانه کړې وه. زموږ په کتابونو کې شتي چې داسې یو پیغمبر به راځي او دا نښې به او دا ماشوم ماته هماغه پیغمبر ښکاري. نو هغه بیا نصیحت وکړو ابو طالب ته چې ته دا خپل وراره واپس بوځه او شام ته یې مه بوځه، هلته یهودیان دي هغو به ورته نقصان ورسي. نو ابو طالب په خپله واپس رانوستو خو د خپلو څه کسانو سره یې واپس راولېږو مکې ته. رسول صلی الله علیه وسلم چې کله د 15 کالو عمر ته ورسېدو نو یو واقعه را پیښه شوه، یو جنگ چې هغه مشهور دی په سیرت کې په حرب الفجار باندې. حرب الفجار، جنگ د فجار. او د سیرت په کتابونو کې دا غالبا کتابونو کې دا مختصر دی چې دا جنگ فجار د رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی، خو تفصیل د دې جنگ هغه دا دی چې فجار 4 پیرې دا جنگ شوی او فجار ورته به دې وي دې کې هغوی د حد نه تېروتي وو او د حرم خیال یې پکې نه و ساتلی او دغه شان دا خیال یې پکې نه و ساتلی چې دا د عزت میاشت ده او په دې کې جنګ نه دی پکار، خو نه جنګ یې کړی او ډېر مرګونه پکې شوي ځکه دې ته جنگ د فجار ویلی کېږي. دا 4 پیرې شوی، یو پیرې دا جنگ شوی دی اولنی چې کوم د فجار جنگ شوی دی د کنانه او حوازین قبیلې په منځ کې. په دې وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و، دا پخواني خبره. دویم جنگ چې شوی دی جنگ فجار هغه د قریش او د کنانه په منځ کې شوی دی او دا خبره موږ که تاسو ته یاد وي موږ د جاهلیت حالات چې بیانول
نو بای کې موږ دا بیان کړو چې دوی غالبا کاروم دغه چې یو بل سره د جنگ جګړې کولې په معمولی خبره به ګرمېدو تعصب پکې ډېرو چا به کس ته سوي بلکې د خبرو مته توجه کړو کنه چې په سونو کلونه به جنگ روانو دي د لاسه چې دا یو قبيله ولا د بل قبيله ولا د اوخ چې د پکانې وشته په دې باندې به جنگ روانو یو بل نه مرګونه کول الله سبحانه تعالی دا رڼا راولېګله او دا اسلام راولېګو والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم پیغمبر په دې ځمکه باندې چې سړي کې دا ټول دی لګولې کنه خو تا کې دومره طاقت نو چې دې خلکو زړه دی یو کړي خو د ما یو کړي دا خلک پس دغه جنگونه به دوی روان او ماته اوس دا خبرم بیان کړو اقتصادي حالاتو کې چې د مکی اقتصادي حالات کمزوري او د قریش دغه وجه د جنگونو کوم چې جنگونه ډیر کیږي او کوم خلک جنگونه ډیر کوي دغه اقتصادي حالات هغه کمزوري ترقی نه کوي نو دویم جنگ د قریش او د کینانه په منځ کې شوی او د دوانو جنگونو کې خه د یو بل نه کسان وجلی دریم جنگ فجار هغه د کینانه او د بنو نضر ابن معاویه خاندان په منځ کې شوی د قومونو منځ کې او په دې کې دومره ډیر مړی نو شي لکه سات له جنگ شوی به ختم شو په دې دریو جنگونو کې رسول صلی الله علیه وسلم نو یعنی لا پیدا شوی نو نو جنگ فجار چې کوم په سیرت کې راځي مشهور هغه د سلورم دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم وو اکثر سیرتونو ولا د مخ کې درې نه ذکر کوي چې رسول سم پکې نو نو داغه د سیرت سره تعلق نشته خو چې به سره د قریش سیرت ګوري او د عربو تاریخ لټي باقي کې مخې ته د خبري راځي او دا غیم ځان له تفصیل له چې هغه تفصیل لزنه ورزم ځکه چې هر جنگ اسباب دي دا ولنې جنگ فجار ولې شي دویم ولې شي دریم ولې شي څو قسم پکې مړي دي به صلح په سبانه وشو خو هغه تفصیل د ضرورت نشته زمون کار د سلورم سره دی په کوم کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د سلورم جنگ فجار چې شوی دی د قریش او د قیس عیلان قبیله په منځ کې شوی دی قریش او د دوی سره بل خاندانو کینانه نو د دوه خاندانونو دوه قومونه ملګریو او د دوی په مقابله کې قیس عیلانو قیس عیلان د هوازن قبیله یو شاخ ته د هوازن قوم یو شاخ ته نو غټ خاندان کم یو شو هوازن نو د جنگ شوی دی د قریش په ملګرتیا د کینانه کې د ملګریو په مقابله د هوازن قوم کې د دوی په منځ کې د جنگ شوی او په دغه ورځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کال او رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبري یا غته د پیغمبري ملویدونه 15 کال مخکې د جنگ شوی او د دې وجه ده مختصر به بیان کو د دې وجه ده چې سوق عکاز چې کوم میله بلګي د تجارت لپاره په هغه کې یو کسو عروه چې د بنو حوازن سره تعلق ساتو د او یو بل الکو برات د غنمو چې د بنی کنانه سره خو بنی کنانه د شړلېو د دې ټول په منځ کې څه خبر رااله د برات چې په دغه عروه باندې عملو کړو نه غي مړکو چې مړی کو بیا وتختید خیبر ته لاړ اول ته پټ شو مدینه کې د خپل قوم سره ورانه او د بنی کنانه سره ورانه واغو شړلې د خپل دغه خاندان نه په دې الته ناس په دې ځل کې بس کومه د معمولی خبره خو نه دوه مغړ خاندان سره دی وځلې او دوه مغړ خلکو کسته وځلې د دې الته په خیبر کې پټ شو الته دې سره یو کس ملاو شو چې هغه نو بشر ابن ابي حازم یا خازم شاعر دی نو دا شاعران اکثر ګرځي یوز دي بل زید دي الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الله په هر خور کې او کند کې دوی دکی خوري کته جو ورځي ایران ګرځي کله یو خبره کله بل کې دا شاعرانو غالبا طریقه ده خیالي خبرې کوي دا شاعر دې سره ملاو شو وته وی چې مکې ته لاړ شو عبد الله ابن جدعان دغه په مکه کې مشهور سره دی او په تاسو کې به دا غسړي ذهن ډیر تیزی چې هغه ته د یادی چې د تذکره ما په کم ځای کړی او خان به له ول ډیر مل مدو سره یو تذکره دا شی دویمه تذکره دا شی چې چا به جنې خوله نو د به هغه جنې بوه دا عبد الله ابن جدعان دی
مالداره انتهایی مشهور او د عمر نه هم زیاتو نو خلکو به ډېر قدر کو وی ته لاړ شه عبدالله ابن جدعان ته دا خبر وکړه هشام ابن المغیره دا مشر سړی دی او حرب ابن امیه هغه ته ووایه او نوفل ابن معاویه دی یو څو کسانو ته دا خبر ورکړه چې برات چې دی سړی وجلی دی او سړي تعلق ساتو د بنو کنانه سره هغه ورته خبر شو چې هغه خبر شو نو د حوازن قبیله چې کوم مشر ابو براء هغه چې د قریش موږ له دوکه راکړي هغه سره غوسه شو قیس د دوی چې کوم مشر ته خبر اوسه قیس عیلان چې ویل کی دوی موږ کې جنگو در دوی مشر قیس نو هغه یو کس راولېګو مختصر داره د بنو عامر قبیله یو کس راولېګو او هغه اعلان وکړو په مکه کې ان میعاد ما بیننا وبینکم هذه الليالي من قابل زمونږ استاد په منځ کې چې کوم وخت دی هغه د شپې دی روان کاله به وګورو اوس دی بنو کنانه خو د سړی شړلې ځان نه ځکه چې په وخت کې به کوم سړی د قبیلې سره برابر نو یا سړي څه کارونه وکړو هغه به اعلان وکړو چې موږ د دې نه سيو بیزار یو د موږ شړلې دغه شړلې خو په دې کې اوس د پرې خو دې نشي چې دا د قوم په سطح باندې مسله ده دوله چیلنج ورکو او وخت خو چې دا بر روان کال هم دیش پوله بیا را جمع کیو او دغه کال بیا د عکاز د میله مونږ لګیدا یک ډېر مشهور میله ولا لری نه تاجران او شاعران براتلو د شاعري مقابله به کولې پرور سامانونه به خرڅیدو دې ته خلکو انتظار کوم په کال کې چې ودا میله ولګیدا خو په دغه کال ونه لګیدا او دغه وجه دا و چې قریش او دغه ملګری کنانه او دغه اسد ابن خزیمه او څومره چې نور دوی ملګریو دوی د دې جنگ لپاره تیاری کو نو یو کال صرف تیاری شوی د دې جنگ لپاره او دغه شان قیس عیلان ولا کم چې دغه سره حوازن سره تعلق ساتو هغه هم تیاری کو د دې جنگ لپاره روان کله چې کله دا وخت راغی بس دوی جنگ لرالو او د قریش مشران هغه هم د جنگ ته راکوشیو او په وخت کې د قریش او د کنانه د رضوانو مشر چې دغه حرب ابن امیه او دغه وجه دا چې حرب ابن امیه ډیر یو خو د عمر نه زیاتو بل په دوی کې ډیر عزت والا سړیو رضوانو په شریک خپل مشر چې دغه حرب ابن امیه وټاکو او جنگ شروع شو په دې جنگ کې ناشنا کار دا وشو چې د ورځې په اوله کې قیس عیلان د لیو ګټل د کینانه نه دومره حملې به وکړي چې هغه کمزوري کړو نو چې څنګه د جنگ وخته په اوله کې ګټه چا شو هغه د قیس عیلان ولا چې هغه د حوازن سره تعلق ساتي هغه ته وګټل بیا چې په هغه دوی معاملې وکړه د ورځې په دې منځ کې نو بیا کینانه وګټل د قیس عیلان نه او ګټه د هغه په دغه باندې شو په منځ کې دا مړی ډیر زیات شو به انتها مړی په دې جنگ کې شي نو به یو کس پاسه د عتبه بن ربيعه چې هغه تذکره مخکې په دې سیرت کې راځي او په ورځ کې غزوانو او دغه عمر 13 کالو پاسه دو او چغه ولو आवाज یو کو د صلح پیغام ورکو چې تاسو د کوم پر لګیو د کسان به دغه شان مړی به مونږ ته کیږي د دوی نم کیږي د غوی نم کیږي او سیده نو کیناستو د مشران او د دوی په منځ کې د صلح خبرې شوې او د شان قریش هم واپس لاړو او قیس عیلان دوی هم واپس لاړو په دې جنگ کې رسول صلی الله علیه وسلم وو او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم وی چې زه په دې جنگ کې ومه او ما به خپل ترونو لا غشي ورکول ملک صاحب مخکې وی چې په دې جنگ کې د قریش مشران عمر کوشي دلیل به دې باندې چې ډېر جنگ وو چې جنگ ته مشران کې سره راکوشي نو رسول سم د خپل ترونو سره 15 کال عمر نو میدان ته خونی شو کوزې دی دغه چې وړ کېو خدا کار به رسول سلام کو چې غشي وي د خپل ترونو لور کول او تیار ولاړ دي ته وی جنگي فجار ورسېدی بګنه بیا د درسونه اوري بار اوري دا مسلې به تاسو ته په ذهن کې کینی او کله چې سړی د یو شي سره ناشنا او اول پیرو ته بیان شناغه ضرورت نه دی او زمونږ پښتانه الحمدلله د دین سره خمینه لري او خشوق لري او د شي قوم دی چې معروف دی په دی باندې چې
دین سره محبت ته غیرت پکې دی خو صرف دومره ده چې کمې د عوامو د طرف نم دی کوې د علماو د طرف نم دی عوامو کې کمې دا چې کوشش نه کوي دین د طلب کولو او علماو کې کمې دا د مولیانو صاحبانو کې چې هغوی حق پټ کړی یوه بل چې خطبه کوي تقریر کوي بس داسې یو څو خطبې او تقریرونه مشهور دي هغه کېږي او هغې له څوک راضي هم نه ځکه چې هغې پکې درېیمه خطبه نه وي کړې بله پکې زیاتې کړې ده پښتو کې چې کوي هغې له څوک نه راځي بیا چې راشي د عربۍ هغې له هغه په 2 منټه کې ختمه شي انا اعطیناک الکوثر پکې اکثر ووایي او بیا پکې مخې ته څه نه وي نو څه به دې عوامو ته پته ولګي د دین نو دا قسمه بیانونه او درسونه بار بار اورئ دا مسلې اوس په ذهن کې کېږي دې ته وایي جنګ فجار چې دا د رسول وسلم په سیرت کې ستاسو مخې ته به راځي بې د هغې نه بعد بله یو واقعه راپېښه شوې چې هغې ته ویل کېږي حلف الفضول معاهده د فضول او دا د دې جنګ نه بعد د ذوالقیدې په میاشت کې شوې وه ذوالقیدې په میاشت کې دا معاهده شوې وه دا خبره د فایدې لپاره ساتي دا بله معاهده به اوس د فایدې لپاره ذکر کړم سیرت کې راځي عربو 2 معاهدې کړي د رسول صلی د بعثت نه مخکې نبوت نه مخکې او دا دواړه معاهدې د دې لپاره شوي چې د مظلوم سره به مرسته کوو د چا سره چې ظلم کېږي د هغه سره به ودرېږو او چې څوک ورسره ظلم کوي د هغه په خلاف به ودرېږو اولنی چې کوم حلف شوی و او کوم معاهده په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و او په دې دویمه کې و د دویمه ته حلف الفضول ویلی کېږي او هغې له راځمه او د اولنی چې کومه ده هغې ته ویلی کېږي حلف المطیبین د هغه خلکو معاهده چې خوشبوی لګولې وه او دا په سیرت کې راځي چې د اولنی معاهده په دې شی وه په قریش کې یو ټولګی جوړ شو او هغو په دې خبره باندې اتفاق وکړو چې بنو عبدالدار دا یو خاندان دی دې بنو عبدالدار سره دا کارو چې دوی به د کعبې خدمت کو دغه شان د جنگ په وخت کې جنډه به د دوی سره وه او درېیمه دا چې حاجیانو له به یې اوبه څښاک د دې انتظام هم دوی کو او دا 3 خبرې چې په کوم قوم کې راجمع شي دا قوم د ټولو نه درون قوم دی نو دې بنو عبدالدار سره دا کارو حاجیانو خدمت د کعبې خدمت او په جنگ کې جنډه نیوه او په جنگ کې جنډه هغه قوم نیسي چې هغه عزت والی نو د قریش کې بعضو کسانو په دې باندې حسد ورغی چې څنګه د یو خاندان دی دوی ته 3 کارونه والا شوي حق دې ورسره شروع کو حسد یې شروع کو د خلک به سره پاسول په هغې کې قریش په خپل وران شو چاوي چې او دا خبره صحیح ده چاوي نه دي سینه ده نو بنو عبدالدار ولا دا چلو کو چې کم مشران کسانو او کم سړیتوب خاوندانو او کم چې بکې هوښیار خلکو هغو د خبره ورمخکې کړه نو دا ټول مشران کېناستو او په دوی کې بنو عبد مناف خاندان ولا دا چلو کو چې یو لوښی راوړو او په هغې کې دننه خوشبو و عطر پکې و طیب ځکه دې ته ویل کېږي حلف المطیبین په دغه لوښي کې دننه خوشبو پرته وه عطر پکې و دی کېښودی د مشرانو په مخ کې او څومره کسان چې په هغه ټیم ناستو هغه ټولو په دې لوښي کې د لاسونه ورننویستو دننه او دا لوز یې وکړو چې موږ به مرسته کوو د بنو عبدالدار او چې د چا سره هم ظلم کېږي د نن نه بعد موږ به د هغوی مرسته کوو زموږ به د دې سره کار نه وي چې سړی د کم خاندان سره تعلق ساتي او د کم سره نه ساتي او بیا یې دا لاسونه په د کعبې په دیوالونو راښکودو یعنې لوز یې پوخ کو اول یې دا لاسونه په یو لوښي کې ورننویستو چای کې دننه عطر او بیا یې دا لاسونه د کعبې په دیوالونو راښکودو نو دې سره د هغوی لوز هغه پوخ شو یعنې دې نه بیا څوک نه اوري او بیا اتفاق په دې باندې وشو چې هر چې د حاجیانو د خوراک او د څښاک او د خدمت خبره ده نو دا به بنو عبد مناف له ورکو د هغوی شوه او د کعبې خدمت او په جنګ کې جنډه دا به د بنو عبدالدار سره پرېږدو
نو دا دوه کارونه د هغوی سره پاتې شو. دا یو کار ته بنو عبدالمناف ته واوړېدو او په دې باندې اتفاق وشو او په دې اتفاق وشو چې چا سره ظلم کیږي نو موږ به د هغې خلاف اواز اوچتو. دا اولنۍ تاریخي معاهده په عربو کې شعر چې په سیرت کې راځي، د عربو په تاریخ کې راځي، خو په دې معاهده کې رسول صلی الله علیه وسلم نه و. په دې معاهده کې رسول صلی شرکت نه دی کړی. دې پسې بله معاهده د هغې ته ویل کېږي حلف الفضول. هسې دا نومې چې سړی واوري سړی حیران شي چې فضول څه مطلب یعنې هسې یو پالتو کارو ځکه ورته حلف الفضول وایي. نه، د دې دوه وجې والعلم عند الله. اولنۍ وجه دا ده چې په دې معاهده کې چې کوم مشران ناسو په هغې کې د درې مشرانو نوم الفضل، نو د هغې د لاسه دې ته ویل کېږي حلف الفضول، ځکه چې فضل نوم درې کسان په دې کې ناسو. او دویمه وجه دا ده چې په دې کې اتفاق په دې خبره باندې شوی چې د چا سره هم زیاتي مالي د خپل حق نه زیاتي چا نه واخلي، دا مال به اخیستی کېږي او حقدار ته به رسي. نو دا کم مال چې زیاتي شي دې ته فضل ویلی کېږي. فضل په عربۍ کې زیاتي شي ته وایي، نو ځکه دې ته ویلی کېږي حلف الفضول. په دې حلف کې او په دې معاهده کې بنو هاشم، بنو المطلب او زهره او تیم او د غرټ خاندانونه پکې راجمع شوي په کور د عبدالله بن جدعان کې. او ملک صاحب مخکې چې عبدالله بن جدعان په دوی کې مشر سړی د هغه په کور کې ټول راجمع شو او په دې خبره باندې لوز شو چې په مکه کې د چا سره ظلم کېږي د هغه مرسته وکړو. چې چا سره ظلم کېږي او څوک هم ظلم کوي کائنا من کان، د هغه خلاف ودرېږو. او د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه وه هغه ده چې یو کس راغلی و د زبید قبیلې مکې ته، او د تاریخ او سیرت داسې چې د قبیلو د نومونه به ډېر اخیسته کېږي. بعض ملګري وایي چې دا موږ به دې قصه پوه نه شو، کله یو قبیله او کله بله ذکر کېږي. د تاریخ او سیرت یې داسې. اوس که داسې عامې خبرې کومه چې دوه فرقې جنګېدلې وي په مکه کې او هغه دا شي او دغه شي، نو داسې تاریخي خبره نه شو. تاریخ چې بیانوي بیا به لازم پکې تذکره کې چې دا کم خاندان ولو کم نه و، بل دا چې د دې وروسته هم اثر دی په سیرت کې چې هغه مخې ته راشي. نو یو کس راغلی د زبید قبیلې مکې ته راغلی، بهر نه راغلی او د ځان سره سامان راوړی چې دا سامان به زه په مکه کې خرڅوم. نو په مکه کې العاص ابن وائل السهمي مشهور سړی و، ده دې له سامان واغستو، وي په ما یې راخرڅ کړه په څو دی؟ وي په دومره. و زما شو چې سامان یې ته واغستو بیا ورته وایي ځه ګرځه پیسې نشته. هغوی چې دا د بهر نه راغلی دی او کمزوری ما سره به دې څه زور وچلی او دلته خو ټول زموږ خلک دي. نو هغه پسې ډېر توراتو وی زما مال او زما حق، هغه هېڅ حق ته نشته. نیغ درې مکې نه وځه چې ویې دې نن هم دلته. نو هغه یو غره ته وختو، اواز یې وکړو، وی واورئ ای خلکو، ظلم شوی دی ما سره، پلاني زما حق خوړلی، په تاسو کې دومره څوک زورور نشي چې مظلوم ته پوه وکړي؟ په تاسو کې څوک دومره د عقل خاوند نشي چې ودرېږي ووایي چې ولې دا ظلم کېږي؟ او په تاسو کې خلک را ګرم کړو. نو په دغه ټیم کې زبیر ابن عبدالمطلب، دا د رسول صلی الله علیه وسلم څه دی؟ تره دی. زبیر ابن عبدالمطلب دا خبره واورېده. نو چې واورېده نو به د ځان سره دا خبره وکړو د کمې پورې به دا حالات لاړ. د مشرانو ته خبره مخامخ کړه چې ګوره خبره دا ده، سړی غر ته ختلی اواز وکړو، زموږ دپاره شرم خبره چې زموږ په علاقه کې بهر نه یو سړی راځي او هغه دې دا چغې وایي چې ما سره ظلم زیاته کېږي، په تاسو کې څوک دومره نشته چې زما ته پوه وکړي؟ هغو کې دا عادت و چې لږ داسې د غیرت دا خبرې به ورته وکړي او په غیرت کې راتلو. او دومره غیرتیان والله العظیم چې هغوی د تاریخ وګوري که نه، یعنی چې اوس د حلف دوی کوو که نه، دا لوز د معاهده، په دې معاهده باندې دوی په زرګو کسان ځان قرباني، خو د معاهده نه ماتوي. دومره مضبوط و په لوز کې او دومره مضبوط و په خپله خبره کې. ښه صفات چې ما کوم د هغوی بیانول پای کې ما دا تذکره کړې وه. او د افسوس خبره ده چې د دې قسمه خبرو کمې په مسلمانانو کې به تا ته میلاوي او په هغو کې وه.
دې خبرې داسې په کې غیرت راوچت شو وي تم موږ دومره مشران کسانی او دومره غټ خاندانونه او قبیله او مالونه او زور او حال دا دی بس راجم شو عبد الله ابن جدعان په کور کې او لوزو شو په دې خبره باندې د دې قصه خو ختمو په ولکه عاص بن وائل راوته یې سړي له پیسې ورکوه دی وخت نه مونږ ته پیژنو نو ته مونږ پیژنې پیسې سړي ورکړه د حق ورکړه غریب دی مظلوم دی پیسې ورکړه او به دې باندې لوځي چې واقع کې ولې چا سره ظلم نه کیږي او چې چا سره ظلم کړي دغه خلاف په پاسو په دې معاهده کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناش او ذکر رسول صلی الله علیه وسلم امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی او شیخ البانی په سلسله صحیحه کې ذکر کړی دی وایي چې شهدت حلف المطیبین زوی پاغه معاهده کې و چې هغه د خوشبو والا و ورکسات مخکې مونږ وایي چې بدی کې رسول صلی الله علیه وسلم حلف المطيبين رسول سمت مراد ده حلف الفضول له بيقولوا ته مطيبين ده نوموي ځکه چې بدی کوم هغه مشران ناسو کوم چې په خوشبو کې لاسونه په تیرشي معاهده کې خو دیو نو په هغه نسبت سره ته رسول سم حلف المطيبين او سبق نوی کسان ناسو مع عمومتي وي د خپل ترونو سره رسول سم ویناسو سبحان الله وګوره یعنی د رسول سم د عمر ته وګوره د کار ته وګوره چې هغه ناس خپل ترونو سره په دومره غټه مسله کې تقریبا په دغه وخت کې د رسول سم عمر یعنی د 15 سنه بره د شهرونه کم دغه وخت کې رسول سم د معاهده کې ناس مع عمومتي وانا غلام واذا لكما فما احب ان لي حمر النعم واذا ما دا نه خوخه چې دغه په بدله کې مال سوک سره وخان راکې او دغه شرف رانه واخلي نه د سره وخان قربانوم خدای شرف په دې باندې زه عزت منیم او د زما عزت په روایت کې راځي رسول سموي لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا و عبد الله بن جدعان په کور کې زپ یو معاهده کې ناسوم رسول سموي دا خبره د نبوت نه بعد کړي ده ما احب ان لي بي حمر النعم او زما دا نه خوخه چې دغه بدله کې سره وخان والم ولو ادعى به في الاسلام لاجبت اكو وسم مال سوق په اسلام په حالاتو کې مال سوق د دې سم معاهده دعوت راکینو زو وسم زم کینم پکې دې ته ویل کېږي حلف الفضول دوه خبره ختمه شوې جنگ فجار او معاهده د فضول ودغه اسباب او وجه په اختصار سره د دې حلف نه او د دې معاهدې نه یو څو فائدې ته بیانو اگر که فائدې ډېرې چې سره به کې سوچو زه ته په الله قسم خورم چې کله سره په قران او په حدیث کې او د رسول په سیرت کې سوچ کوي کنه نو انسان الله سبحانه وتعالى په ناشنا حکمتونه کولاوي او ناشنا په هول ورکي او د زړه ولرنه کې دنیا ولرنه کې آخرت ولرنه کې اسی مثال به تاسو درکو پته تاسو دې کې سوچ کړئ او کنه الله اعلم خو بیا موږ ګومان خاصاتم چې تاسو به سوچ کوئ سوره فاتحه موږ به مخه وایو په هر رکعت کې وایو یو خدا سوچ پزړه کې راځي چې څنګه د قران دا ولنې صورت داسې په سوچ باندې تاسو له مثال درکو څنګه د قران دا اولنې صورت لنډ او بیا به نور سم د صورتونه دې ته کې سوچ کو یو ناشنا حکمت پکې پروت دی حکمت دا دی چې دا قران ته کولاو کې او دا لن صورت ته مخې لراشي نو تنګيږي بنه نور قران به وي او کدا ول سرنه وګد صورتونه شروع شي به نور نه وي دا څومره د حکمت خبره ده د سوچ او د فائدې خبره چې کله سره سوچ وکړي خدیجه تر ورسېده په سورۃ الفاتحه کې اهدنا الصراط المستقيم یاله موږ ته هدایت وخا د نیغه لار هدایت موږ ته خو یاله موږ ته نیغه لار وخا او سورۃ ختم شو به سورۃ کوم شروع شو سورۃ البقره الف لام میم مخیته ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
هغه صورت کې نه غلار وخته کنه الله دې کوي ذالک الكتاب دغه نه غلار فيه هدى للمتقين پدې کې هدایت ته هغه هدایت کوم چې تاسو سورې فاتحه کې وغوښته دا چې متوسل مثال درکړو کوم دې کې ورننوزو او زما په ځل باندې ډېر ارمانونه یو الله دې ژوند راکړي ماته برکتي چې په دې عنوان باندې درسونه زو کوم قرآن کې حکمتونه او هر صورت هغه حکمت صرف ذکر کو چې په دې کې دا حکمت ته په دې کې دا فائدہ به مخې ته زو او څومره ناشنا فائدہ ده د علم او د علم د مجالسو په لږ وخت کې ته دومره غټه فائدہ ملوي اهدنا الصراط المستقيم يا الله مونږ ته وخاینه غلا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الله دغه کتاب دی کنه دغه نه غلا په دې کې هدایت پروت کې پرشتیا ته دغه نه غلا غواړي نه به قرآن کې شته الله سبحانه وتعالى مونږ د قرآن او د حدیث په حکمتونو باندې پوهه الله سبحانه وتعالى مونږ له توفیق راکړي چې د رسول صلی الله علیه وسلم د سیرت نه فائدې او حکمتونه راته راوباسو مته ستوي چې په دې معاهده د فضول د چې کومه د په دې کې درسونه دي او عبرتونه دي او حکمتونه دي زمونږ لپاره یو سورته ذکر کومه چې خبره نه وګدي ولني دا معاهده شوی ده د مشرکین او د جاهلیت والو په علاقه کې او د غوی په معاشره کې دلیل له پدې باندې د اولنی فائدہ دلیل له پدې باندې چې چرتم یو معاشره پوره خراب نه وي لکه دې فتوا بنور کې چې پلانې قوم پلانې معاشره پلانې خاندان پلانې علاقه ولا ټول دي سي دي نه اوس د دور د جاهلیت خلق په شرک باندې دي خو بیا هم خیر پکې شته راجم شو کیناستو وې د مظلوم به تاسو دا ته اولنی فائدہ راوته دویمه فائدہ چې کوم بده کې ده هغه د چې عدل پکار دی اگر که دا خبره مشرک یو کی او جاهل سره یو کی خو حق دی رسول صلی الله علیه وسلم د بعثت نه ورسته د نبوت نه بعد وی که وسره تاسو کوم زم ولا وی دا ولې چې دغه د مشرکینو ما دی دغه نه وی کاری حق وی حق که هر سو کی وی حق دې که هر سو کی بیان کی کستا دشمنوم حق خبره وکي نو دا خبره به صحیح دا به صحیح دا زد دی او تعصب دی او کم عقلتیا ده چې وسړی یو خبر له پدې باندې دکور کوي نه مني چې داغه دشمنی بیانې درېمه فائدہ پدې کې دا شو چې ظلم په هر صورت کې نامنظور دی بغیر د دینه چې ته رنگ ته ګورن ته بچانه ګوري د علاقې ته نه ګوري د ملک ته نه ګوري په دې خبر باندې غوي پوښیو او ډیر مسلمانان دي چې هغه اوسم په دې خبره نه رسیدلي ظلم ناروا دی که پښتني کوي او که زمونږ نیکونه کوي او که زمونږ پلارانی کوي که زمونږ قومي کوي که عربي کوي که عجمي کوي که توري کوي که سپيني کوي که سوري کوي که خزه کوي او که سړی کوي او که بوډای کوي که ماشوم او که ځواني کوي ظلم دی دا په یو صورت کې دا نه قابلیږي دا فائدہ سلورمه فائدہ دا ناشنا فائدہ ده مسلمان نه پکار ده چې په خپل معاشره کې یو مقام جوړ کړي اوس رسول سلام 15 کالو په خوښه کې ناشته په موعده کې زمونږ غره ډیر شو کالو شي په موبایل کې گیمونه کوي غریب څوک پیژني چې دې څوک شته په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي چې خلک دې پیژني څوک یې دغه پلانې ځوان او هغه ناسو مشرانو سره کینی په پلانیزي کې معاهده وبای کې ناسو په صلح کې ناسو التدا چلو په جنازه کې ولاړو په غم کې ولاړو په خادي کې ولاړو معاشره کې خپل یو مقام جوړ ک په دې کار نه کیږي چې مزدوري کوو خزي او بچو له پیسې لګا او ورګرځه د ډیرو ته چې ولیا بالله الله دې حالات نو موږ ساتي بس وی ژوند دغه دې سره ورګرځي غم خادي وي څه دغه دې دا غسړې دی چې نه څوک پیژني او نه څوک پیژني داسې ژوند شو ژوند خو هغه ژوند دی چې ته نه خلک دي تفوسو کې
پلانې نشتی نه ښکاري کوم ځای کې دی ټوله معاشره ټول قوم ټول ملک ټول علاقه ټول خاندان ټول کلی تپوس کوي لکه پلانې نشتی کوم ځای کې دی دا هغه سړی دی چې ژوندی دی رسول الله سلم د 15 کالو پخوا شکه په معاهده کې ناست دی داسې ځوانان زموږ په کار دي او داسې هلکان زموږ په کار دي زموږ هغه چې ورته ووایي د 20 کالو د 15 کالو مونځ اودس کوي چې دا به غریب دله خوب ورځي وړوکی نه پوهېږي هلکه ولې دې حرام کار وکړو ولې دې ګناه وکړه د 13 کالو هلک ته ووایه او مشران راشي په دې خلاص کوي نه پوهېږي عقل یې کچه دی وایي د 13 کالو پورې د کافر عقل دی چې دغه وخت پورې د کچرې دا به کله پخېږي بیا او د رسول سم عقل ته وګوره چې 15 کالو پخوا شا کې هغه په معاهده کې د مشرانو سره ناست دی د عبدالله بن جدعان په کور کې دې ته وایي ځواني او دې ته وایي سړیتوب چې ته د مشرانو په منځ کې خپل یو مقام جوړ کړې ته دومره دروند سړی شي چې را مشران ته راغواړي چې راوغواړي پلانې دغه ژوند دی چې د ژوندو ژوند دی الله دې موږ ته د ژوندو ژوند نصیب کړي د مړو په ژوند باندې بس کې پیسې ګټاو پټي چې مور پلار له خزي له بچور لېګا او به ورځ اعلان شو مړ شه دې څوک مړلې یره هغه پلانې نه لري مړ کم پلانې ان دې مړ هغه دې شکر جوړ شي یره په ذهن کې مې راځي نه مانه یې درې چرته مخخه کې قبر دی واچوي د څه ژوند شي جون خو هغه چې ستا پکې یو بسمې ګوت دی لګولي په سجدي کې چې څوک کوم راځي دې بسمې ته ګوري دې ګوت ته ګوري او ته تر دی چې دا د پلاني کار دی لکه اوس په معاشره کې ظلم کی تر پاسه د یو مشر خواله ورشي چې تاسو مشرانی تاسو خپويږي د پلانې کار چې روان دي د ظلم نه دی په یو کې د غیرت راوچت کو په بل کې خلک دې راجم کړو ته یو ګوته ولګوله سباله به ته په خاور کې پروت خو ژوند دی وي خلک به پلانې دی الله وبخي دا کار هغه کړه وره د مشرانو ظلم کوو خو ګره غره پاسېدل او د مشرانی په وکړو چې ګره ظلم بنه کوي در دینه د فائدې وروته خبره نه بیا خوګ دیږي خو صرف دومره حاصل دا شو چې په خپل معاشره کې خپل یو مقام جوړ کړي اخرنی فائدو به دا ذکر کو چې د خیر په کار کې د نیکانو په کار کې یو بل سره اتفاق په کار دی وتعاونوا على البر والتقوى د تقوا او د نیکی په کار کې مرسته وکړي کم ځکه د نیکی کار کیږي تاسو سره بکیم شریک کیږي دې ځکه معاهده روانه رسول سم بکیم شریک شو او بیا سوي خبره ختمه نشو وی که وسره ته سو کوی چې راشه دې معاهده زو وسوم زموي چې خیر کار د نیکی کار دی کم ځکه د خیر او د نیکی کار کیږي شریک کیږي بګي خپل یو اثر پکې پرېدا خپل یو نخه پکې پرېدا الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي چې نیکی په کارونو کې دیو بل مرسته وکړو حلف الفضول دغه واقعه او دغه اسباب او غو بیان کړو دغه نه بعد د رسول الله سلام ژوند د سختو ژوند هغه دي چې د رسول سم په دي چې نوې ځوان شو نو دي خاص مزدوري نه و چې هغه به کوله خو متواتر روایتونه کې درځي چې رسول صلی الله علیه وسلم په بنو سعد کې دغه لپاره بيزي غړي ساتلې او بیا چې کله مکې ته راغی نو په یو سور په باندې د مکې ول لپاره بيزي غړي ساتلې او ناشنا خبره ده چې هر پیغمبر بيزي غړي ساتلې هغه کې یو حکمت اگر که حکمتونه به ډیر دي سره به سوچ کې هویو هغه ده چې د بيزي غړي راټینګول ډیر ګران کار دی یو طرف زی بل طرف زی دا دی خو کو دا د تربیت کې چې ته مخ ته امت څنګه ساتي دی امت کې قسم خلق دي څوک بسوي ته به دا غوي سره څنګه گزاره کوي ته به دا غوي سره وخت څنګه تیرې ځکه الله سبحانه تعالی د پیغمبرانو تربیت په دی باندې وکړي نو رسول سم بم بيځي غړي ساتري او د دینه د فائدې مروته چې د خپل لاس مزدوري کول او ځان له رزق ګټل د یو خطرې قد یو خکار دي او چې نیت دې بګیدای شي چې خپل بچو لپاره خپل مور پلار خپل خزه خپل خاندان د غوي سره غوي ساتم د غوي سره مرسته کوم الله دې اجر هم درکړي خو دومره وبګیننه نوځي چې سپری دي دین پری دي
دا به عبادت دی خو د مطلب دی عبادت نه چې دغه یو عبادت ته کار ولې توحید دم پرې خو دی پسې هغه کوم منځونه چې سړی پرې دي کافر کیږي هغه به زم پرې خو دی او د یو حدیث یاد کړي حلال رزق ګټل چې دا عبادت ته موږ به مصروف یو او دا موږ کول سدي دا نور عبادتونه سری دا غینه بعد به رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تقریبا عمر 15 کاله شو نو په مکه کې یو زنانه و چې دا غینه خدیجه رضی الله عنها ودغه سیرت ته به اشاره کوم خو یو خبري ورسته خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها یو مشهور زنانه نسب نوچته زنانه به انتها مالدار او دومره پاکه و چې دغه نوم په وخت کې د جاهلیت په وخت کې هغه طاهره پاکه زنانه دی به دا چل کو چې کسان به په کرایي په تنخوا باندې نیو یا به د کسانو سره خبره وکړه چې زما مال له دوړه غواړي شام ته یا پلاني علاقه د پلاني ته کدا مال ته خرج کو تعالی وبګیزه دومره در کومه دغه طریقه و چې زنانه په خپل غونی شوتله نو بس چاوته رسول سم خوله چې دم ځوان لکته کار ماری نشتی کته دی ولېږي په خپل قافله کې ای سیده خدیجه رضی الله عنها دا چې لکو چې رسول صلی الله علیه وسلم ولېګو په خپل مال سره او یو خپل غلام سره ولېګو مری مېسره سره ولېګو چې ته د سلام چې الک څنګه دې څنګه نه وی ګوره خو رسول سم په مکه کې مشهور په دې باندې چې دا یو امانتګر انسان دی رښتینی انسان دی هغه چې زه وګورم الله سبحانه وتعالى په دغه رحله کې دومره برکت واچو چې دومره مال مخکې چرته په یو رحله کې خدیجه نه لګټلې څومره چې په دغه وخت کې وګټلې شو واپس چې رسول سم راغی مال ټول هغه ته حواله کو وی دا ګټه چې کوم من کړی دا د ستا پیسې هغه دې برکت ته او دې د خوشاله شنو مېسره او ته برکت پرې دې سړي چې کوم اخلاق او کاغذ لیدلې په دې سړي کې چې کوم خصيفات او کاغذ ته چې لیدلې ته به حیران شې هغه وی څه صفات په دکی وی په دکی دا او په دکی دا او په دکی دا خدیجه د دنه متاثره شو او په ټیم کې د قریش مشران به تلو چې د خدیجه ځان لو غواړو هغه چې دهانه کوله یو خدای چې مشهور چې پاک زنانه ده بل مالدار ده به انتها او درې مده چې خاندانی اوچت خاندان ده په قریش کې هغه انکار کوي نو زه واده نه کو چې کله وته دی مېسره ده خبره وکړه چې دا خو دې سره دی پسړه کې سره محبت پیدا شو لاړ خپل یو ملګری و نفیسه دغه نوم و نفیسه ته د قصه وکړه وې دې چې دلته چې راکه ملک ته پیژنې محمد بن عبد الله نوم دی صلی الله علیه وسلم او دې چې ما د مېسره نه اور ډیر صفتی ولوکو زړه مې کیږي چې دې الک سره واده وکم ستاسو خیال راغوتی به دومره خالق ته او ټول خلک صفت کې اوس عیب پکې نشته نو به واده سره وک دا نفیسه له رسول سم ته خبره وکړه ورله پسې ویته چې د کمی زنانه سره د تجارت د قافلې ته د کمی زنانه بولیو دغه په ځل کې دی چې دا سره واده وکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې خوشاله شو چې څوک د دې زنانه نه انکار کوي نو لړ خپل ترونو ته دا خبره وکړه مشرانو ته هغه ته سیده چې ورته به راځي مونږ بلړ شو دغه د ماماګانو سره دغه د ترونو سره خبره وکړو او بعض روایتونو کې سیرتونو کې دې سره چې نه دغه پلار ژوند دی دغه سره خبره کړې و الله اعلم د سیدو مغه خبره یا دغه د ترونو سره خبره شوی او یا دغه د پلار سره خبره شوی اب راځي شو او په دې عقد کې د نکاح چې تړل کېده نو په دې کې بنو هاشم خاندان مشران او د شرمودر قبيله مشران د ټول بګیناسو او د پاغه وخت کې چې د شام نه چې رسول الله واپس راغی نه دوه میاشتې بعد دا واده وشو او دا ولنې زنانه چې رسول الله واده کړی دې ځکه یو فائدہ مته سوچ بهر خبره کې به سوچ کو دینه فائدہ و بس د زمانه د جاهلیت و خدا دومره پاک خلک او بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله څنګه ساتلې چې هغه دا چل نه کړي چې د جنې خوخه شو ولیاذ بالله سد یارانی شکل اختیار کو یا په خپل ورغه غیته خبر وکړه
یا هغه په خپل رانه خبره وته وکړه دومره درانه خلک وګوره مته څه د خبره بیان کړو د غوي مجتمع د غوي معاشره څنګه پای کې مته استویلو چې یو هغه خلکو چې هغه خاندانی وړي روچتو هغه به غلط کارونه نه کول نو دې د خدیجه په ځل کې خبر راغله په خپل رسول سم ته نه تللی دا هغه ته مخامخ ویل ته زما خوخه چې تاسو سره محبت کوم او د عشق او د مینې محبت د قصې جنن سبا کی او افسوس خبره دعوه وکي چې مسلمانې موضوع قران او حدیث باندې موضوع قصې وبګیدل نه ها سید اجر کې خبر رااله مور دې بس طریقه ورسوه مشرانو ته ورسوه مشران پوي سوچ وبيو کی بیا د الک ته طرف نه حالانکه دې کې صحیح نو چې رسول الله په خپل راغلی ځکه چې ولی په واده کې د جنې د پر شرط ته الک د پر نه دی او رسول الله لړ خپل ترونو ته وي حالانکه لوی شړې د پیږي شو کا خو دې ته هغه پاک انسان چې الله سبحانه تعالی د هر عیب نه پاک کړو ل پیغمبر شوی نه خو دومره الله یې دومره ساتي چې سباله په دې پیغمبر باندې څوک اعتراض ونه کوي وره او کچرته دې شی ولعیاذ بالله اسی خبره کو چې دې خبره د یارانی شکل اختیار کړي وي نو بیا به د مکی مشرکین خله چا بند کړي وي یعنی د دومره پاک انسانو مغونه لري پرې خو د کله به ته لیونه وي او کله به ته سیو دا برش نه کدا قصه به کې شي وي بیا خو بالکل غونه غلي کیدون دا چې دا مسله غوي ونه چیړل نو پته ولګي چې دا مسله رسول صلی الله علیه وسلم په دې طریقه حل کړي ده او دې خبرې ته اشاره بدیو کړې چې بعض ملحدین هغه په دې خبره باندې اعتراض کوي شبهه د عوام مسلمانانو بزلونو کې اچي د رسول الله صلی الله علیه وسلم واده شو د چا سره د خدیجه رضی الله عنها سره او د خدیجه سیرت ته اشاره وکړه خدیجه رضی الله عنها د دې نوم د خدیجه بنت خویلد ابن اسد ابن عبد العزى ابن قصي ابن كلاب ابن مره ابن كعب القرشيه الاسديه بنو اسد خاندان سره تعلق ساتو او بنو اسد به قریش کې او موي چې د نبوت نه مخکې جاهلیت په وخت کې د خلکو طاهره وي او په قریش کې د اوچت نسب والا و بلکې د قریش د زنانو مشره و او د رسول الله سره د واده نه مخکې د دوه پیری واده کړي اولنې خاوند د دیو عتیق ابن عائد المخزومي د دې عتیق سره چې واده کړو به ته هغه مړ شو د مرګ پورې سره داوا او دا غنه چې دینو یو لور شی او دا غینو موهند دا غینه بعد بل خاوند ته واده شو ابو هاله ابن زراره التمیمی او دغه خاوند نه دو بچی شوی دی یو الک او بل جنې هند او هاله نو دا دویم خاوند ته مړ شو چې دویم خاوند ته مړ شو نو د دې عمر په وخت کې 15 کال او د سلويختو کالو پورې چې عمر ورسره او وخت پورې واده نه وکړي ته دې چې د رسول سره بیا واده وکړو نو 15 کال بغیر واده نه و او په کم ټیم کې چې د رسول سره واده کوګر کې سیرت ولا په عمر کې اختلاف ته مشهور هغه داده او جمهور اهل سیر چې بیانې هغه د چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 15 کال او د خدیجه عمر څومره 40 کال او په دې کې دا فائدہ مروته چې خبره نه ده چې جنې د الک نه مشری دي کې سحر جنشتي خو په شرط دي چې جنې او خياري دینداري نه مشرواله به بدای کې پټ خدیجه رضی الله عنها باجماع المسلمین اولنی زنانه د چې رسول صلی الله علیه ایمان راوړی اولنی زنانه او اولنی سړی چې رسول صلی الله ایمان راوړی څوک دی ابو بکر صدیق رضی الله او اولنی ماشوم علی رضی الله عنه او اولنی مری غلام زید رضی الله عنه نو خدیجه اولنی زنانه چې رسول صلی الله علیه ایمان راوړی دا غسر بیا ولاړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول بچي ودی او په دی وو کې شپږ د چانه پیدا شوی شپږ د خدیجه نه پیدا شوی دم د دې شرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شپږ بچي در دین دي اولنې القاسم الک دې او دې باندې د رسول سم کنیت ابو القاسم بیا باغی پسې چې دې په قاسم پسې بیا زینب پیدا شوې ده د رسول سم په لونو کې مشره ده زینب ده بیا رقیه بیا ام کلثوم بیا فاطمه او بیا عبد الله
او د عبد الله لقب چې دی طیب او طاهر. طیب وته ویل کې طاهر وته ویل کېدو. دی بعض خلکو دا مطلب دی چې د طیب او د طاهر د جدا جدا دي. د طیب او طاهر دوه لقبونه دي. د چا د عبد الله. بل د رسول سم زوی دی درې مغسوک ته ابراهیم او دا د ماریا نه پیدا شوی. ماریا قبطیه نه پیدا شوی. نو د شپږ بچی د رسول سم د خدیجې نه شوی او دا زامن د رسول سم درې ونه د په وډکوالي کې مړ شوی او لونه پاتې شوی او دا لونه بیا ټول د رسول سلام په جون کې وفات شوی. عمر وته ملو شوی د خو د رسول سم په جون کې وفات شوی سوای د فاطمه رضی الله عنها نه چې هغه د رسول سم د وفات نشپک میاشتې بعد وفات شوی. دا په مختصر طور سره ځان سره یاد ساتیو که څوک دنه ته پوښتنه کی یعنی د خپل پیغمبر مبارک سره معلومات ودان سره ساتي کی نو ټول بچی د رسول سم شو و په دی وو کې شپږ د خدیجې نه پیدا دي چې هغه د په دې ترتیب سره القاسم زینب رقیہ ام کلثوم فاطمه عبد الله او د عبد الله لقب د طیب او یا طاهر. دا د رسول سم شپږ بچی دغه نه پیدا شي. دا بل زوی ابراهیم دا د ماریا نه پیدا شوی او زامن ټول په وړوکوالي کې مړ دي. جنکو ته عمر ملاو شوی خو د جنکیم د رسول سم په عمر کې وفات شوی. هغه ژوندې چې د وفات شوی دي سیوای د یوې لور نه چې هغه فاطمه په کوم چې رسول سم ټول زیات مینو او هغه فاطمه د رسول سم د مرګ نه شپږ میاشتې بعد چې وفات شوی. الله سبحانه تعالی ټول سره ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کړي. دا خدیجه رضی الله عنها ډیره پوهه زنانه او زه دې کې دغه سیرت څخه تفصیلی نه بیانوم اسی اشاره وتکو. یو څو دلیلونه دغه د پوهه چاو د پوهه وا اولنې دلیل دغه د پوهه چې د دې انسان سره واده وکړو. هیڅ خیرتوب چې کله ووري چې دا سره امین دی رښتینی دی په دغه سره واده وکړو. دغه پوهه چې دومره اوچت انسان غوړه کو. دویمه دغه پوهه په دې ذکر راخاره کیږي چې کله رسول سم غار حرا کې ناسو او ان شاء الله یا پر روان درس کې یا دغه نه بعد چې کوم درس وای کې د غار حرا د واقعي راځي چې رسول سم نبوت ملاوي دو. خو دې کې مختصر دی چې رسول سم په غار حرا کې ناسو او الته په شراغ جبرئیل علیه السلام او جبرئیل علیه السلام رسول سم ته اقرا ولولا ما نبي قارئ ما نرجي سوم دو پیر درې پیر بيو دغه اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. دا پنځه آیتونه اولنی آیتونه چې دینه د رسول سم ته نبوت ملاو شو. نبی رسول سم دې سړي وایي ځکه چې جبرئیل السلام به د شي ونی حضور به ورکو بیا به پرېخو چې کله کور ته راغی نو خدیجه ته وی زملونی او دا اندامونه رپیدو دیرینا یخ پر راغلو په ما باندې کپڑا راوچو په ما کمبل راوچو صادر راوچو هغه په صادر واچو ډیرو خیر زنانو یعنی دغه خیرتوب دی په دې ټیم کې راوساله زمونږ په کور کې کچر دي سي معمولی د ماشوم ګوته ویني شي چې ټک دي سي معمولی ویني تر اوسه دومره چغي جوړي یو غوغا جوړ شي چې دا وسکی یو دا هغه ټوټل چې نه لس خزي ګوره نه لس خزو کې دي سي یو نه چې هغه وسلې والے یو صبر وکړي دا معمولی زیره وسوي پټه ولګو نه دا په هدو خیرتوب الله باز زنانو لور کوي چې بو کې یو خدیجه ده رضی الله عنها. خدیجه رضی عنها پر رسول صلی الله علیه وسلم په آرام صادر واچو چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم ذهب عنه الروع يرت لاله یک برابر شو او ته شي چل شي هغه د خبرو وکړه وې دې شي چل شي لقد خشيت على نفسي خدیجه بزان وېریدم وې سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم بزان وېریدو چې دا ګورې لیونه کېګم کسره سره کېږي چې دا خبره وشو. ناشنا جواب هغه ورکو تاریخي جواب هغه ورکو د دلیل هغه په پوهه باندې وی کلا والله هیڅ چر نشي کېده په الله مې قسم ما يخزيك الله ابدا الله بتا چرته نه شرمېتا به نه خرابای.
دومره خپل جواب ورکړو خدای څه دلیل له تاسو سره دومره مضبوطه خبرې ولیکې وانك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تخوی د خلکو سره مرستې کې یتیمانانو کونډو خیال ته ساتي پچا باندې مصیبت راشي تو سره ولاړې د خلکو پیټي تا په شا کړي د میلمنو ملمستیا ته الله تعالی خرابې چرته ګوردل اسلام هغه نه دی قبول کړي او دغه په ذهن کې دا خبره شته چې دسی سړی الله یې نه ځای کوي د صفات په ځان کې راوړي الله به تاسو نه ځای کوي به روان کو بخپل ترزوی په سیبوت ورقه پسې ورقه بن نوفل نه دا دریم دلیل دغه د خیرتوب والا چې بل چا په سیبونه ته بچا په سیبوتو په ورقه په سیبوتو چې دا عالم دی د پوه دی هغه ته خبره وکړو سره اوچته زنانه سره اوچت دماغي وي ناغه بیا واقع به ان شاء الله تاسو چې کړه د رسول صلی الله علیه نبوت څنګه ملو شو الته به تفصیل ذکر کو هغه بیا پوه کو چې دا خو ماغه ملک ته په ملائکه کې چې کوم په موسی علیه السلام پسې راغله داغه نه دا متاثر شو چې وګوره چې دا خبره وکړه نه پټکه په ایمان راوړو دا یو څو دلایل داغه په دې باندې چې دا یو پوهه زنانه سبحان الله عبد الله بن عباس رضی الله عنه روایت ته او دغه کې د امام احمد امام الطبراني او نور کتابونو کې مداشتي رسول صلی الله علیه وسلم افضل نساء اهل الجنه په جنت کې غوره زنانه هغه سلور دي خدیجه بنت خویلد فاطمه بنت محمد مریم بنت عمران آسیه بنت مزاحم مریم بنت عمران د عیسی علیہ السلام مور آسیه د فرعون بیبي فاطمه د رسول صلی الله علیه وسلم خدیجه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي او دا شان یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری سے مسلم کې ابو هريره رضی الله عنه وجي اتى جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام یو پر رسول صلی الله علیه وسلم وتوي يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب وی خدیجه روانه د لوخه وسره دی پای کې وسره یې انګول یا د سخاک سدي یا د خوراک سدي فإذا هي أتتك نو کله چې پتا په شرایشي فقر عليها السلام من ربها ومني من الله طرفنا زما طرفنا بالسلام وا دا دومره اوچته زنانو چې الله سبحانه وتعالى د عرش نه سلام راولېګو خدیجه رضی الله عنها لپاره وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب او زیر ولورک په جنت کې دی یو کور چې بایګ به شور شغرب نه پاږي کې به تکلیفونه او استړواله نه دا ته به دی وځي چې تکلیفونه د رسول سره ډېر تیر کړي یعنی هغه اوچته زنانه په کم زیبانی وا او څومره نعمتونو د رسول سره چې ملګری شو دي سختو تماخه شوې دي څنګه ته دي چې کور زیره الله سبحانه وتعالى ورکو چې پاږي کې به داستړواله بیانې خدیجه رضی الله عنها د رسول سم د هجرت نه 3 کاله مخکې مړه شوې او رسول سم بل واده نه کړی دی په ژوند کې دا د دې فضیلت دی او دا چې د رسول سره وفات شو نو رسول سم ډیر یوازې پاتې شي ځکه چې دا اوچت ملګری د رسول صلی الله علیه وسلم نه تله او په کوم وخت چې وفات کېده نو 15 کاله عمر او حجون علاقه چې کوم په مکه کې د التخخ کړی شوی ده او رسول صلی الله علیه وسلم په خپل دغه کندې ته کوشیو د دې د خخولو د پاره او په وخت کې د جنازې د مونږ او د خبرې نه ویله رسول په خپل لاسونو خخه کړی په دې بیان کې یا په دې درس کې اخرنی خبر هغه د رسول صلی الله علیه وسلم وفا د خدیجه رضی الله عنها سره هغه وفا کړی و خو د چا سره وفا کړی دا غم څوک دی ابر دې په جواب کې لږ ګونه زیاته وفا کوي سل ګونه زیاته وفا بکې وغه د پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله عنه رسول سم شاعر مشرکینو شاعری کړي پر رسول په سیبه دی ویلې هغه جواب کو بعض اشعار بکې دو وی حجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء تاسو پر رسول په سیبه دی وی زه جواب کوم او الله نه امید دي چې دی به اجر راکړي حجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء پدې سړي په تاسو بدر دی وای چې هغه یو پاک انسان دی یو خپل انسان دی او چې تو خوینو والده شیمته الوفاء هغه خو د وفا صفت پروت دی
یعنی هغه ولم په دې باندې صفت کړي فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء او زما مور زما پلار زما عزت زما هر څه پر رسول صلی الله علیه وسلم قربان دي داغه په دفاع کې به لګو رسول صلی الله علیه وسلم صرف د خپل بیبيانو سره وفا نه کړي بلکې د خپل ملګرو سره د دوی سره چې کوم وفا کړي نشنا واقعات به تاسو اورئ ک الله جون را کو په دې سیرت کې خو صرف دی وفات یو ګور چې د خدیجه سره څنګه وفا کړي و خدیجه رانه چې کله وفات شو رسول الله باندې غټ غم راغی او ناشنا خبره ده درابه شي چې په دغه کال کې اترم وفات شوی ابو طالب تم په دغه کال وفات شوی سوچ کې چې ابو طالب هم لاړ او خدیجه هم لاړ رسول الله کې واځي پاتې شو نو د رسول الله د وفات ګور عائشه رضی روایت ته امام بخاری امام مسلم راوړی دی و استاذنت هاله بنت خويلد اخت خدیجه هاله یو ورځ زمون کور تراله وری وټکاو او هاله د خدیجه خور ده وی چې وری وټکاو علی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوسو کو اجازه دو فعرف استئذان خدیجه رسول الله ته خدیجه را یاد شو اکثر د خوین دیو دارونه د یو شنه وازونه یو شنه خبري فرتاع لذلك رسول الله د سره پاسید وی اللهم حاله وی حاله راغلی دا وی خوشاله شو سخوی حاله راغلی دا وی فغیرتو بما کې غیرت را زنانو کې د طبيعي خبره یا رسول الله وی یو مشره خزم را شوی دا خبره ختمه شوی دا قد ابدلك الله خيرا منها الله دې هغه غرغره خزي درکړي په بل روایت کې راځي دا د عائشه رضی الله عنها په صحیح بخاری کې دی وی ما غرت على احد من نساء النبي صلی الله علیه وسلم ما غرت على خدیجه رسول الله په بیانو کې په یو باندې مال دوه غیرت باندې راته څومره جو په خدیجه باندې راته وما رايتها هلاك ما لدلم نو چرته ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها رسول الله بديره دوله زما په مخ کې وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء کله کله به ساروي حلال کو هغه به ټوکړي ټوکړي کو ثم يبعثها في صدائق خديجه بیا به د کسان لوګي دا ولګي هغه پلاني دا براتلی خدیجه سره وناشته بیا فربما قلت له بكلنا كلب وتما دسوي كانه لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه يا رسول الله لك بالدنيا کې بل خزنه شي سبدا خدیجه ده وی رسول صلی الله علیه وسلم عائشه انها كانت وكانت تخبر غیره اخو دي سوا وكان لي منها ولد زماتي بچی پیدا شي ډیر شي سبحان الله دې ته وفا وي او یو زمونږه طریقه ده کشر خزر ازي کو په دی باندې چې مشری ته کنزلی وکړو یو دا غیرت ته درې بازو نه تدیسه واغه پرې دوا واغه دیسه نه رسول زم حق خبره حق ده بل خصوصا دا مشرق چې دا سړی ته په دیګ رانه چې د هغه وخت د خاون سره ملګرتیو کې چې خاون په وخت کې یوازي ورسره سره دام بیا ملګری شنو بیا کارونه او هر څه تقسیم شي خاوله کې بوج ټول چاوچت کړو هغه د مشرق خزي چت کړو دغه وفا د خزو سره وفا کول د رسول سم طریقه وا د صفت په ځان کې راولي خزم یو انسان دی په بل حدیث کې درځي عائشه رضی الله عنها تم د عائشه رضی الله عنها حدیث په صحیح مسلم کې وما غرت على نساء النبي الا على خديجه د رسول سم په بیانو کې په خدیجه باندې ومال غیرت و اني لمدرك هلاك وزو سره ملو شوی نه نو بیا ولي وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يذبح الشاة کله چې بچ د بیزه ګډ حلال کو فیقول ارسلوا بها الى اصدقاء خدیجه ملګرو لبکی مولېږي و یو ورځ مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره خبرې مو کړې ما رسول الله خدیجه و رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه شو ما ته وی چې عائشه انی قد رزقت حبها عائشه نور ما ته شي زما په دې زړه کې دغه د مینه محبت نه نوته دې زه وکما زدي کې سو کوم دا لازم به دې کې چې دغه محبت زما په دې زړه کې د نه نوته
عائشة روایت بل امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړي وکړ نبی صلی الله علیه وسلم اذا ذکر خدیجه اثنى عليها فاحسن الثناء ورسول سم بدی خدیجه تذکرہ شروع کړ به شروع کړ لکه مختصر تذکرہ به نه کول خبره به راوغسته به شروع کړ وفغرت يوما يرد ربك بس دا غیرت زنانو طبيعي خبره بما تيجي يا رسول الله ما اكثر ما تذكرها يا رسول الله ما خياده قد ابدلك الله عز وجل بها خيرا منها الله د لغینه غرب بیان درکړي هغه یو یادې لس دا لس او څومره غوري وی رسول صلی الله علیه وسلم عائشه ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها دا خبره مکو چې لغینه غوري قد امنت بي اذ كفر بالناس هغه وخت هغه په ما ایمان راوړو چې په ما باندې ایمان هم نه راوړو وصدقتني اذ كذبني الناس او هغه وخت هغه ماته رښتینه ویلو چې خلکو ماته دروغجن وي وواستني بمالها اذ حرمني الناس او هغه وخت ما باندې ټول مال قربان کړو ټول مال را کړو چې خلکو مال یو روپۍ نه را کوله ورزقني الله عز وجل ولدها الله مال لغینه بچیره کړی د رسول الله سره کله چې قریش په پابندي ولګول د خوراک او څښاک او هر څه به منکړو بصیرت کې براشي ان شاء الله دا خدیجه د رسول الله سره د قشان نهر بناستو د رسول الله سره ورځي به تیری شو سبا نو خورل ورځي به تیری شو سبا نو سکري دا هغه زنانه چې دومره مالدار او درې به تجارت وو هغه ټول مال پر رسول الله باندې قربان کړو هغه څه پر رسول الله قربان کړو نو د رسول الله بسنګ یې راشي دا ما اشاره وکړه دې طرف ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات خدیجه رضی الله عنها سره کچته دا سوال پزړه کې راشي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانو کې خدیجه غوره ده که عائشه غوره ده نو جواب دا غي دی بعض علماء چې عائشه بعض علماء خدیجه رضی الله عنهما خو صحیح خبره غدا ده چې خدیجه رضی الله عنها په خپل وخت کې په ټولو کې غوره ځکه چې هغه چې کوم وخت د رسول سره تیر کړي بل زنانه نه نو په وخت کې هغه غوره او چې کله عائشه ونه هغه غوره دا جواب دي کې دوه خبرې د ناراضي خدیجه رضی الله عنها په دې اخلا غوره دي چې د رسول سره په وخت کې مرستي کړي په وخت کې سره وا عائشه رضی الله عنها په دې غوره چې ورسته د رسول سره ژوند تیر کړي دي دغه علم خلکو ته خور کړي دي وحي خلکو ته بیان کړي دي په دې اعتبار سره بیا غوره ده نو دوه چې دغه غوره زنانه وي دې چې زموږ درس ستام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به مسله بیانو چې قریش د دې کعبه ترمیم کو ولې د کعبه په دویم پر بیا تازه کوله او په وخت کې رسول صلی الله علیه وسلم حجر اسود ولګو او دغه شان نور واقعات د نبوت د مخ کې او بیا دغه نه بعد د چې غار حرا کې د رسول سره شي او سنو شي دا به ان شاء الله پر روان درسونو کې بیانو الله سبحانه تعالی موږ له توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی موږ دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یوځي کې هذا وبالله التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.